د ثبات او همپالنې ټیم په لاریون کې لا جال کار واخیست. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم نن په کابل کې لاریون وکړ چې موخه یې په رایو کې د تقلب مخه نیول ښودل شوي وو. خو بل لوري ته د ثبات او همپالنې ټیم په خپل لاریون کې هم له جال او فساد تقلب نه کار واخیست او د پخوانیو لاریونونو انځورونه یې د خپل لاریون په نوم خلکو ته واستول او خپاره یې کړل. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ویان فریدون خوزون چې د نننۍ لاریون په تړاو کوم انځورونه رسنیو ته لیږلي دي په هغې کې یو انځور د جنبش روشنایي د پخواني یو لاریون انځور دی چې په زرګونه خلکو پکې ګډون کړی و. هغه انځور چې ډیر مخکې خپور شوی و اوس یې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم والا د نننۍ لاریون لپاره په ټولنیزو رسنیو کې هم خپروي چې په اصل کې د نننۍ لاریون سره هیڅ تړاو نه لري او د یو پخواني لاریون انځور دی. پورته تاسې ښي اړخ ته د جنبش روشنایي د لاریون انځور لیدلی شئ چې ډیر مخکې ترسره شوی دی. همداراز ترڅنګ یې بیا د ثبات او همپالنې ټیم ټاکنیز لاریون انځور دی چې د خلکو د شمیر معلومات پکې په واضح ډول لیدل کیږي. د یادولو دا چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د نننۍ لاریون په ترڅ کې یو اعلامیه هم خپره کړې ده چې په خپله اعلامیه کې یو ځل بیا د تقلب د مخنیوي غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې تر هر څه د مخه دي 300,000 رایې باطلې اعلان شي. په دغه اعلامیه کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د پلویانو مننه شوې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون د کارونو مخنیوی کړی دی او هغه یې ته د دې پرېښي چې بیا ځلې رایې وشمېرنه وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې نړیوال دې په ټاکنو کې لاسوهنه نه کوي او امنیتي ځواکونه دې د حق په طرف ودرېږي او د ملت په حق کې دې پرېکړه وکړي. دوی وایي چې د ملت د رایو دفاع لپاره تر حده تللی شي او هیڅ کله به پرې نږدي چې یو ځل بیا په جال او فساد او تقلب باندې حکومت رامنځته شي.